سلامونه یارانو قصه واوره یو منټ ښه دا امرود مونږ راواغستله په 350 روپۍ کیلو یې راله راکړل سړی چې اسلام آباد انټرچینج ته خیجي دقل ته دوکان دی ورته موږ چې ګوله په لاره باندې خو چې امرود لږ ښکلي والله په 350 روپۍ کیلو یې راکړل بیا مونږ وایو زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم او په جنازه پسې دومره خلک وردېږي و انا لله و انا الیه راجعون خدای پاکه ته یې د خاورو سره وبخې بالکل یې مه بخې چې څوک داسې کار کوي امرود یې راله راکړل یو خوسخا دي یوه دویم په ایمان درته وایم چې لکه سړی چې مړه لکه د لاچي پټ چې راکټ کې وخوري دغسې امرود بس 350 روپۍ کیلو اختر مخه ده په روژه کې دا مسلمانان ماړه نه شو اوس د اختر مخه ده اوس اختر له دا شی راغی نو په اختر زبرګه مبارکه میاشت ده دا نه چې ما په 350 روپۍ کیلو امرود واغستل او زه یې تاسو ته ښیم چې په 350 روپۍ کیلو امرود مې واغستل د 350 کیلو روپو د امرودو خبره نه ده خو ایماني درته وایم چې په پیله ځل باندې مې زړه امرود ته ډېر زیات شوی و هغه شوق هغه خواهش چې کوم و د خوراک هغه یې راله ختم کړو خو زه خدای دې ټول عمر په دغه ګاډۍ باندې لره او ژوندی اوسې وروره سلام علیکم سلامونه یارانو قصه واوره یو منټ ښه دا امرود مونږ راواغستله په 350 روپۍ کیلو یې راله راکړل سړی چې اسلام آباد انټرچینج ته خیجي دقل ته دوکان دی ورته موږ چې ګوله په لاره باندې خو چې امرود لږ ښکلي والله په 350 روپۍ کیلو یې راکړل بیا مونږ وایو زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم او په جنازه پسې دومره خلک وردېږي و انا لله و انا الیه راجعون خدای پاکه ته یې د خاورو سره وبخې بالکل یې مه بخې چې څوک داسې کار کوي امرود یې راله راکړل یو خوسخا دي یوه دویم په ایمان درته وایم چې لکه سړی چې مړه لکه د لاچي پټ چې راکټ کې وخوري دغسې امرود بس 350 روپۍ کیلو اختر مخه ده په روژه کې دا مسلمانان ماړه نه شو اوس د اختر مخه ده اوس اختر له دا شی راغی نو په اختر زبرګه مبارکه میاشت ده دا نه چې ما په 350 روپۍ کیلو امرود واغستل او زه یې تاسو ته ښیم چې په 350 روپۍ کیلو امرود مې واغستل د 350 کیلو روپو د امرودو خبره نه ده خو ایماني درته وایم چې په پیله ځل باندې مې زړه امرود ته ډېر زیات شوی و هغه شوق هغه خواهش چې کوم و د خوراک هغه یې راله ختم کړو خو زه خدای دې ټول عمر په دغه ګاډۍ باندې لره او ژوندی اوسې وروره سلام علیکم